السلام علیکم ګران دوستانو، زه یم احمد احمدي او تاسو ګورئ زیا ټکنالوژي. زه غواړم چې نن تاسو د موبایل د یو داسې سیټینګ نه خبر کړم چې تاسو د هغې په واسطه باندې کولی شئ چې په خپل موبایل کې ځای ډېر کړئ، یا ستاسو موبایل کې وایرس وي، یا موبایل مطلب خالي فولډر نیولی وي، یا داسې نور څه شی چې هغې وجې ستاسو موبایل هینګ کېږي او یا ستاسو موبایل میموري یعنې هغه سټوریج چې وي هغه کمیږي. نو خلک د دې دپاره اپلیکیشن ډاونلوډ کوي او دغه ځای په موبایل کې خالي کوي. خو زه تاسو ته په موبایل کې یو داسې خپل سیټینګ ښیم چې تاسو د هغې په واسطه باندې کولی شئ چې د خپل موبایل نه وایرس ختم کوي، د خپل موبایل ځای ډېر کوي. نو تاسو به اول لاړ شئ سیټینګ ته، سیټینګ به کولاو کوئ. چې کله تاسو سیټینګ ته راغلی، دلته به تاسو ته یو څو آپشنز درکړي، په دې کې به تاسو وګورئ ډیوایس مینټیننس. نو تاسو ګورئ چې په سکرین لیکل شوی، دغه به کلیک کوئ او دلته تاسو ګورئ چې موږ ته یو څو آپشنز راکړه، د کې یو یعنې بیټري ده او سټوریج دی، میموري ده، ډیوایس سیکیورټي ده. نو تاسو به د کې اول بیټري کلیک کوئ. دلته تاسو ګورئ چې موږ بیټري کلیک کړه او دلته موږ ته یو څو آپشن راکړه، د کې لیکل شوی چې یعنې سیو پاور. نو تا دلته ګورئ چې سوپر وارفیفر د انسټاګرام دی، یعنې د موبایل چې کله تاسو استعمالوئ نو دا کم چارج وایي، نو دا د دې ایپس وجه وي. تاسو غواړئ دغه مطلب چې تاسو موبایل نه استعمالوئ، هغه کم یو فیصد 2% چارج چې وایي، خو تاسو غواړئ دغه چارج بچ کړئ، نو تاسو به دغه سیو پاور باندې کلیک وکړئ. نو ستاسو موبایل به چارج هم کم وي، یعنې ستاسو موبایل چې کم اصلي چارج وي نو هغه به اوس نه کیږي، یعنې هغه چارج به اوس نه وي. او دلته ګورئ چې دا خو وشو، دې نه بیا بیک شئ او تاسو ګورئ چې بل د سټوریج یعنې تاسو د موبایل کم ځای چې د خالي فولډر نیولی دی یا به کې وایرس دي، نو تاسو ګورئ چې 100 MB ځای چې دی زما موبایل کې وایرس نیولی دی. نو کو تاسو غواړئ دغه خپل موبایل کې دغه ځای ډېر کړئ، دا کلین ناو به وکلیک کړئ. نو د دې وجه به ستاسو موبایل کې د خالي فولډر او دغه کوم وایرس چې وي دا به د دې نه ختم شي او ستاسو موبایل به تیز شي او ستاسو موبایل کې به ځای هم ډېر شي. نو تاسو وکړه چې دغه هم وشو، بیا به دې نه هم بیک شئ او یعنې زموږ موبایل کې دا کوم وایرس چې و هغه هم دې ختم شو. تاسو ګوره چې اپټمایز دا کم ناو چې لیکل شوی دی، دغه شین کم رنګ کې دا کم بټن چې موږ ته راکړی ده، نو دغه به کلیک کوئ. نو دې وجې ستاسو موبایل نه هغه کم ایپس چې وي، کمپیوټري دغه چې وي، یعنې هغه بیکګراونډ کم ایپس چې کولاوي، یعنې هغه کې تاسو موبایل نه هغه کم چارج چې وي یا کم موبایل تاسو هینګ کېږي، نو دې سره هغه برابرېږي. دغه ډن به کلیک کوئ، نو دغه مشکل به هم حل شي. بیا تاسو ګورئ چې میموري لیکل شوې ده، میموري به کلیک کوئ، دې سره ستاسو د موبایل د ریم تیزېږي. تاسو وګورئ چې 119 MB پلس، یعنې د 119 MB نه زیات ځای چې کم دی، په 30 MB نه زیات ځای چې کم دی، نو دا په موبایل کې وایرسو د دې ریم ځای نیولی دی. نو دغه به کلیک کوئ، کلین ناو دی کوئ، دغه به هم صفا شي او ستاسو موبایل ریم به هم تیز شي، یعنې ریم به هم صفا شي. کو ستاسو فکر وي زیاتره وخت موبایل هینګ کېږي یعنې سلو کېږي، نو دا هم دغه ریم وجه وي چې ریم دغه وایرسو ګیر کړی، وایرسو نیولی. او که غواړئ چې تاسو ډایرکټ هم دغه دا کم سیټینګ چې د وایرسو چې تاسو دا غواړئ هر وخت، کو تاسو بیا وغواړئ مطلب تاسو د خپل موبایل ځای خالي کوئ، نو که تاسو دغه ایپ په سکرین باندې ډایرکټ راولئ، نو دغه 3 ډاټ به کلیک کوئ او دلته تاسو ګورئ چې ایډ شارټکټ آن ہوم سکرین، دغه به کلیک کوئ. نو دا به ډایرکټ ستاسو سکرین ته راشي، یعنې ہوم سکرین باندې دغه ایپ راشي او دلته اوس تاسو ګورئ چې ډیوایس مینټیننس ولیکل شو. کو تاسو بیا دغه کلیک کوئ، نو تاسو ډایرکټ دغه ځای ته ځان رسولی شئ، د خپل موبایل دغه وایرس ختمولی شئ. نو ګرانو دوستانو، دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي، چینل خامخا سبسکرایب کړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته راشي، ځکه چې زه دغسې د معلوماتو ډکې ویډیوګانې ستاسو دپاره شیر کوم.